خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست. ملګرو څنګه کولی شو چې په سکیچ کې یو متني د شعرونو انلاین کاریال جوړ کړو چې د هغه له لارې څه مطلب فایربیس کې موږ یو چا نه پروژه وانخلو. اوس فایربیس تقریبا $15 جوړېږي خو موږ یوازې پرو یعنې فري هغه پیدا کړو پروژه چې یوازې متني کاریال ورته جوړ کړو انلاین. دا چې فایربیس څنګه جوړېږي او څنګه پروژه جوړولی شو نو راځو ګوګل به راخلاص کړئ. ګوګل هم چې راخلاص کړم دلته به تاسو ورته فایربیس ولیکئ. دا د فایربیس څخه خلاصومه فایربیس کوم دا به ورته ولیکئ. نو لومړی به ایمیل ور داخل کړئ. ایمیل داخلول ضروري دي. نو ښکته به راسئ خیر ښکته نه پورته ولاړ شئ ګیټ سټارټ ان په دې ځای به کلیک ورته وکړئ. کله چې په دې ځای کلیک ورته وکړو هڅه وکړئ چې انټرنیټ مو یو څه نه بلکې زیات تیز وي. زما انټرنیټ بیخي ضعیفه ده. صبر باسو تر څو موږ صفحه راته راواړئ. نو ملګرو دلته به راسئ یو کار باید لا وکړئ ملګرو. دغلته به راسئ په دغه ځای کې د لیپټاپ دغه به ورته واړوئ تر څو ګوګل دغه چې داسې غټ ښکاره شي سم سر په خلاص شي. نو راځو دلته به تاسو په دغه ځای کلیک ورته وکړئ. واشه ما انټرنیټ بیخي ضعیفه ده ملګرو. صبر باسو په دغه ځای به کلیک ورته وکړئ. دلته لیکلي دي انټر یور پروجیکټ نیم. وایي تاسو د خپل پروجیکټ نوم ورته واچوئ. نو زه ورته لیکم مطلب سباوون مې ورته ولیکلو. واشه به بیا یې لیکم سباوون مطلب خان. راځو دغه فعالوو او بیا به دغه ځای بیا دا شنه بټن کلیک چې کوئ ټول نو پروژه جوړېږي. لږ وخت بس یوه شېبه هڅه وکړئ چې انټرنیټ مو بیخي زیات سرعت تیز وي. زما انټرنیټ بیخي ضعیفه ده نو په دې خاطر باندې سرعت یې کمزوری ده. زه ویډیو درومه تر څو دا لوډینګ ښکاره شي. ښه نو ملګرو بیا دلته دغسې یوه صفحه درته راوړئ. دغلته په دغه ځای کلیک ورته وکړئ او دا فري دی په خپل حال. دلته راسئ دلته یو پروګریس ترسره کېږي نو چې هغه ترسره شي کاریال به جوړ شي. تر څو دا رسېږي زه ویډیو دروم. ښه نو ملګرو تاسو به دا صفحه راوړئ. تاسو به دا ټینګ په دې ځای به کلیک ورته وکړئ. نو پروژه جوړه شوه. اوس به تاسو ملګرو ښه چې نور کار نشته دا پرېږدئ مهم نه ده. دلته به راسئ ملګرو تاسو په دغه ځای به کلیک ورته وکړئ. دلته لیکلي دي ډاټابیس دا به تاسو خلاص کړئ. لږ وخت نیسي دا لرې کوو ملګرو. ښه نو ډاټابیس دلته خلاص. دلته به تاسو دا ځای باندې کلیک ورته وکړئ کریټ ډاټابیس. دلته به تاسو په نیکسټ بیا هم نیکسټ نه دا دغه د هغه څخه وروسته ملګرو دلته به تاسو راسئ دغه ځای ته او دغه رولز دي دا به یې ورته دغه کړئ ملګرو. دا پښتو کیبورډ کې نه کېږي. زه په کیبورډ تړم تر پورې ویډیو ملګرو باید دا به ووایم چې رولز په دغه کې اورئ په اصلي کیبورډ کې په دغه کې کار نه کوي. مطلب دا چې کوم بل مو انسټال کړی دلته به تاسو ورته ولیکئ ترو او دغه څخه وروسته به دلته هم راسئ دا به هم ترو کړئ. نور نو کار نشته. دلته به راسئ پبلیش په دې ځای به کلیک ورته وکړئ دا جوړ شو. دغه څخه وروسته ملګرو نور نو کار نشته زموږ. دلته به راسئ پروجیکټ سیټینګ په دې ځای به کلیک وکړئ. ښکته به راسئ دا د انډرویډ په آیکن چې په دې ځای به کلیک ورته وکړئ. هلته تاسو
سکیچ ویر ته به ګورئ راسې ملګرو زه ویډیو دروم. ګورئ ملګرو دلته به تاسو کله سکیچ ویر را خلاص کړئ دلته به راسئ مطلب یو پروجیکټ جوړوئ مطلب زه یې د سباوون په نوم سره جوړوم. دغلته چې راسئ دغه نوم یې چې ده دغه به تاسو ورته ولیکئ مطلب زه ورته لیکم چې دا د په چی شي پسې په سباوون پسې سباوون دا به کافي کوي دغسې. کله مو چې کافي کړو دلته به راسئ دا باید یارې وساتو نور له ځای څخه وځو دلته به راسئ دلته به تاسو دغه پیج نیم چې دی دا به دلې پکې پیسټ کړئ. نور نو هېڅ کار نشته په دې ځای به کلیک ورته وکړئ. بیا هم په نیکسټ بیا هم نیکسټ بیا دغه نور نو کاریال جوړ شو ملګرو پروژه. دلته ګورئ ملګرو دلته یې لیکلي دی ګوګل دا جس1 فایل باندې هغه کوي تاسو په دې ځای کلیک ورته وکړئ نو دا به ډاونلوډ شي. کله چې دا ډاونلوډ شو ملګرو زه نور ډاټا بندوم د څه وخت لپاره کار اوس دلې ملګرو چې به راسئ سکیچ ویر ته ملګرو سکیچ ویر ته چې کله راغلی لومړی خو زه راځم هغه جوړوم کاریال جوړوم ملګرو. کاریال ته ډیزاین میزاین ورکوم راځم لیست راځو دلته یو دانه کسټم یو جوړوم د دې لپاره چې ویډیو غټه نه شي ساده یې جوړوم. راځو دلته یو ټیکسټ ویو او دا داسې کوو او بله هغه څخه وروسته ملګرو راځو بیرته یو بله صفحه جوړوم. دا د اپلوډ صفحه ده مطلب چې هر چی تاسو پکې اپلوډوئ مطلب زه راځم د اپلوډ صفحې ته دلته راځم غواړم یو دانه متن وي یو هم ټایټل وي نو لومړی ټیکس ویو ایډیټ ټیکس د ټایټل د دوهمه مطلب د دغه ده راځم هلته یو دوه ایډیانې ورکوم لومړی هم ټایټل او دوهمه هم مطلب ټیکس ده یعنې لیکنه. له هغه څخه وروسته ملګرو راځو دلته فایر بیس برخې ته دلته به تاسو راسئ امپورټ ګوګل دغه درته ښیي دلته به تاسو صفحې هغه ته راسئ ډاونلوډ بکسې ته دغلته وینئ ډاونلوډ شوی ده دا به خلاص کړئ او دا به همداسې خلاص کړئ نور له ځای څخه ووځئ نو راوځئ ملګرو دلته تاسو به یو دانه ډاټابیس جوړ کړئ یوازې ډاټابیس ډاټا په نوم سره مطلب زه یو نوم ورکوم نو راپسې ملګرو دلته نور کار نشته دغه ځای ته دا ویډیو دروم. ښه ملګرو راځو دلته به تاسو یو مف جوړ کړئ مطلب د مف په نوم سره ما جوړ کړی دا نه هم سټرینګ ته اړتیا ده سټرینګ هم ده کې راځو دلته به تاسو دغه بلاک را واخلئ F10 دلته به راسئ دغه او equals دلته به راسئ edit text دې کې مطلب زه لومړی ټایټل ورته انتخابوم یا کافي کوم دا دلې ږدم او دغه هم دلې دلته ټیکسټ ورته انتخابوم نو دا دلې ږدو دلته یوازې یو میسیج ږدم مطلب بس یو شي ورته ولیکئ مطلب په پښتو باندې لیکنه دلته وکړئ لیکنه مو نه ده کړې له هغه څخه وروسته به دلته راسئ ملګرو تاسو به د سټرینګ دغه بلاک را واخلئ کمپونیټ برخې ته به راسئ دغه به دلې کېږدئ له هغه څخه وروسته بیا دلته راځو او د مف بلاکونو ته دغه بلاک به تاسو را واخلئ دلې به کېږدئ بیا همدغه دلته ملګرو په دغه ځای کې به تاسو یوه کلي ورته ولیکئ مطلب کی په نوم سره یې زه ورته لیکم او له هغه څخه وروسته به دلته بیا راځو دلته یوه کلي ورته مطلب لیکم ټایټل دلته راځم دا کافي کوم دلې
بیا هم کافي کوم دغه کافي کوم په دا دوهمه خانه کې دلته یږدم او دلته ورته ولیکئ ټیکسټ. دا کلیان یې باید بیا فعال وي ملګرو. دغه څخه وروسته دغه کلیر دا به راواخلئ او دلې به کېږدئ. بیا نو څخه وروسته دلته راسئ دغه بلاک او ماف او دلته به راسئ کی دا به دلې کېږدئ. ریوډو درو ښه ملګرو دا کلیر چې ده دا به لرې کړئ ځکه چې دا په درد نه خوري. دغه وخت درس وي چې زموږ سره ډاټابیس هم وي. بیا نو راځو دا کی رااخلو دلې یې ږدو ملګرو. دغه څخه وروسته دغه یو دغه ورسره یږدم ټوسټ پیغام به یې مطلب زه ورته لیکم چې آف لوډ بس اپلوډ مطلب چې اپلوډ شوه. ملګرو له دې ځای څخه نو وروځو هېڅ کار هم نشته زموږ. راځو دغه صفحې ته. هلته به تاسو لومړی هغه دغه ورته انتخاب کړئ. بیا نو له هغه څخه وروسته راځو دلته چې کله راوړو ملګرو لومړی خو به تاسو لیست ماف جوړ کړئ. نو دا یې هم لیست ماف. دلته دغې کلي ته اړتیا ده دغه بلاک او دا دلې دلته به کلي ورته ولیکئ چې ټایټل وه او دغه څخه وروسته راځو دا به راواخلو. دلته به هم لومړنی دغه ورته انتخاب کړو. ملګرو موږ یوه خبره باید وکړم موږ په دې باندې مخکینۍ ویډیو جوړه کړې وه ډیزاین او شیانو کې ورکړي وو د انلاین کریالو د لیکنې د کریال جوړولو نو په هغه کې مو زیاته تشریح هم ورکړې وله. دلته یوازې طریقه درته ښیو چې یوازې پرته له ډاټابیس څخه څنګه جوړوی سو. نو باید دغه تاسو وکړئ ملګرو. هغه ویډیوګانې باید وګورئ تر څو مو په هغه باندې هم ښه سم سر خلاص شي. نو دغه ده ملګرو هلته مو دا هم پکې ښودلي وو چې څنګه لیکنه حذف کېږي ډیلیټ کېږي او بله صفحه مو هم ورته ورکړې وله. نو تاسو یو زحمت وکړئ هغه ویډیوګانې وګورئ چې سر مو ښه سم په خلاص شي. ملګرو بیخي اسانه طریقه یې وه یوازې ویډیو لیکو دقت سره وګورئ انشاءالله نور نو اتې کار نشته. دا به دلته سیو کوئ نور هېڅ کار هم نشته. را به سیو دغه ځای کې هم کوئ اتې نور نو ملګرو هېڅ کار هم نشته. له دې ځای څخه وځئ راځئ دلته دا فیب چې ده دا به هم بخښنې سره خیر دغه دا به خلاص کړئ. دلته یو آیکن ورته راواخلئ. دا چې آیکن څنګه راخیستل کېږي ویډیو خو په دغه لیکنې په کریال کې ملګرو موږ ټوله طریقه ښودلې یوازې هغه وګورئ انشاءالله سم سر مو خلاصېږي. باید هغه زحمت تاسو وکاږئ. راځم کریال له نو ملګرو تر هغه پورې به ویډیو ودروو. نو ملګرو دا د کریال بلنه ولڅوم راځو به دې ځای کلیک کوم. اوس فلحال هېڅ هم نشته. زه راځم ډاټا خلاصوم او بیا راځم دلته به دا یو څه ټایټل ورته لیکم مطلب ټایټل ورته لیکم سباوون. دلته هم مطلب یو شي ورسره ورکوم دې چې هر شي ورسره ویې لیکئ مطلب دا به ستاسو ټیکسټ وي. راځم بټن کلیک کوم. نو تاسو وګورئ ملګرو دغه ده دا هماغه پروجیکټ د کوم چې ما په دغه کې اچولی و په صفحه کې. نو دا د ملګرو خوندوره طریقه یې ده چې فایربیس سټوریج ته هېڅ اړتیا نه لري. نو ملګرو د لیکنو د کریال دغه هم وګورئ او فایربیس ته چې ننوځئ باید ایمیل مو ضرور وي. ایمیل داخل کړئ بیا له هغه څخه وروسته پروژه کې جوړولی شئ. تر نورو ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.